قدرمنو دوستانو دا د آوټ لوپرې سی سی ټي وي ویډیو دی. دا کوم ګاډي سره چې تاسو ته ښکاري د آوټ لوپره دی، دا بله ورسره څوک ملګري دی. اوس په دې ځای کې دغه کس ورشي، دا کوم کس دا کوم خاوند دی چې دی هغه دې ځای نه راوځي، دې ځای نه منډه راوالي، ډېر په تیزۍ سره راشي په منډو هلته ورشي هغه ځای ته. اوس ګوره دغه دی تاسو ته ښکاري دا دی ورالو هغه دی، لاس کې ورسره تمانچه هم دی چې هلته ورشي هغه ځای کې یو ډس پې وکړي نو بیا هغه وتښتېږي، د سوزکي شاته ودرېږي نو بیا هلته بیا ولي. بیا دې نه وروسته چې کله د آوټ لوپره وغورځېږي، دې سره خپل دوه بچي هم وي، دواړه بچي ورسره وي، نو بیا دغه خاوند هم خپل سر ته تمانچه ونیسي، ځان هم ولي او په خپله هم ځان مړ کړي او ځمکې ته راپرېوځي. قدرمنو دوستانو ټول تفصیل در سره شریکومه چې د دو دواړو په منځ کې داسې څه خبر راغلی وه، ولې دغه خاوند د اخري دې حد ته لاړو چې ځان یې هم ختم کو او دغه آوټ لوپره خپله ښځه هم ختم کړه. دا لنډه غونته ویډیو د تر اخره را سره وګورئ، خو ویډیو سره چینل در سره لازما سبسکرایب کوئ، ولې دغسې معلوماتي خبرونه یا دغسې نور څه واقعیت راشي نو هغه موږ تاسو سره وقتاً په وقتاً د خپل چینل د لارې شیر کوو. قدرمنو دوستانو د دې نه مخکې هم یو خاوند و چې عدالت کې کیس جمع کو، هغه خاوند نه خلا واخیسته، بیا یې دغه هلک سره واده وکړو چې دا د اټک په پولیسو کې کنسټیبل و، هلته د دې ملازمت و. نو داسې ویل کېږي چې دغه خاوند دې سره په دغه خبره تنازعات راغلي وو چې ته لایو ویډیو کې راځې او سپکې سپورې ګډې وډې او ستا چې کومې ویډیوګانې راځي یا ته پردو سړو سره هلکانو سره کومې ویډیوګانې جوړوي یا ته کومې خبرې په سوشل میډیا باندې کوې، دا مه کوه. د دې څیز نه واوړه ته زما په نکاح کې او دغه ما دپاره ډېره د شرم خبره دی. خو دغه ویل کېږي دغه آوټ لوپره د خاوند خبرو ته یې غوږ نه اچولو، اخري دغه خاوند مجبوره شو او چې خپل ځان یې هم ختم کو او دغه آوټ لوپره یې هم ختم کړه. د دې دوه بچي دي، یو تاسو به کتلي وي دا سی سی ټي وي کومه ویډیو او ما در سره پوره شیر نه کړه، دې کې هغه دواړه بچي هم ښکاري ورسره دي.